إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. وقال سبحانه وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما. عزتمندو دی الله سبحانه وتعالى په موږ او تاسو باندې ډېر احسانات دي. خاص کر الحمدلله چې نن څومره ښایسته د رحمت باران الله وکړو، څومره ښایسته موسم الله برابر کړو. او هغې نه مخکې خاص کر چې موږ او تاسو ته الله الحمدلله دا د خپل کتاب درس را نصیب کړی او خپل کتاب ته کښېنولي، یا حفظ کوو یا ترجمه کوو یا نور فنونو ته خدمت کوو، نو دا د الله پاک لخوا یو غټ انعام او یو غټ احسان ده. الله دې موږ او تاسو تر مرګه پورې دغه احسان پر زور لري. او الله دې موږ او تاسو د دنیا په کارونو کې نه مصروفه کړي. د دنیا کارونه دې ورک شي. دنیا خو ډېره ذلیله ده. حدیث کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي دنیا او چې کوم شی په دنیا کې دي په دې ټولو باندې الله لعنت ده. د الله څه الا چې لعنت په شاعر الله باندې لعنت نشته، چې هغه جماعت ده، مدارس ده، پټکی ده، دعوت ده، تبلیغ ده، جهاد ده، دغه شی ونه بچ در پاشي باندې الله لعنت. نو دې پورې خبره ذکر کوله چې موږ انشاءالله د سورة آل عمران تفسیر شروع کوو. سبا نه اعتکاف هم شروع کېږي. شروع کېږي زه نه یم انشاءالله، بیا به تاسو ته محتمم صاحب درس کوي انشاءالله. محتمم صاحب به تاسو ته بیا درس کوي له خیاطۍ نه بعد. او انشاءالله به هر تقدیر نن به د سورة آل عمران یو څو ایتونو خلاصه خالي و نچوړ به ویو او بیا بالاخره اختر په اوله باندې درس شروع کوو. کله درس شروع کوو تفسیر درته یادوم. تاسو حافظانو بیا خپل کار چې محتمم صاحب درته ویل. نو دلته پرونم د سورة البقرې د اختتامي آیات باره کې خبر وکړه. بیا د سورة آل عمران 62 آیاتونو کې د جهاد آیاتونه راغلي دي. په دې 62 کې چې دي 18 آیاتونه هغې کې جهادي مضمون ته اشاره شوې ده. اشاره ده جهادي مضمون ته، جهادي مضمون ته پکې اشاره شوې ده. او دغه رقم نور چې کوم شپږ څلوېښت آیاتونه دي هغه ټولو کې جهادي آیاتونه واضحه بیان شوي دي. نو دغه رقم د سورة آل عمران آیات نمبر 12 ته که موږ تاسو وګورو، هلته الله پاک دا خبره ذکر کړې وه چې د اسلام کوم دښمنان کافران دي دې ته وویلی شو چې تاسو به ډېر زر په دنیا کې مغلوب سئ او ذلیله به شئ او په آخرت کې به الله پاک تاسو د جهنم خواته راکش کړي. دا د سورة آل عمران اول آیات. په دې کې دا جهادي آیت ذکر کړي. الله تعالی فرمایي قل ای پیغمبر ووایه للذین هغه کسانو ته کفرو چې کافران دي ستغلبون زر ده چې تاسو به کمزوری کړی شئ، تاسو به ذلیله کړی شئ، وتحشرون الی جهنم تاسو به راجمع کړی شئ جهنم ته، وبئس المهاد دا ډېر بد ځای ده تیار کړی شوی. نو چې کافران کله ذلیله کېږي، کافران کله کمزوري کېږي، دا د څه شي په زور باندې؟ د جهاد په زور باندې. نو دې آیات کې مضمون
د جهاد ذکر کړه کومه ذکر کړه مضمون د جهاد دغه رقم دنه بعد کومه تاسو وګورئ سورته آل عمران آیات نمبر 14 په دې آیت کې الله پاک د جهاد مضمون ذکر کوي الله تعالی فرمایي قد یقینا کان ولکم تاسو لپاره آیت النخفی فئتین التقطا هغه دوه ډلو کې چې مخامخ شو فئتون یوه ډله چې تقاتل دوی جنګ کو جهاد کو فی سبیل الله د الله د رضا لپاره یوه ډله د رحمان ډله وه د الله لپاره جنګېده او د الله دین غالبه و اسلام غالبه و واخرى کافرتون او بل ډله کافره وه بل څه وه همیشه د حق او د باطل جنگي همیشه د رحمان او د شیطان د ډلې جنگي اوس نیټو امریکا راوخله مثال لندن فرانس ایټالي جاپان چینایان روسیان هندوان دا ټول د شیطان ډله ده چا ډله او د رحمان ډله کومه ده د مدرسو والا تبلیغیان مجاهدین امارتیان تحریکیان القاعده فدایان دا ټول د رحمان ډله ده نو همیشه جنگ مابین د حق او باطل کی چا کې مابین کې جنگ کی نو همیشه د حق او د باطل مابین کې جنگ کی نو د حق سو کی حق د رحمان ډله چا ډله او د باطل سو کی نن سبا د شیطان ډله چې د امریکا ده نیټو ده د هندوان دا د اسلام دښمنان دي الله دې دوی تباه کړي الله دې ټول امریکا تباه کړي دا خبیثان دی امریکایانو دی خبیثانو دی یهودو نصارو او دی مشرکانو همیشه اسلام زخمی کړی چې کله نه نبی علیه الصلاۃ والسلام دنیا نه وفات شوی ده نبی علیه السلام یو صفت شهید ده و نبی اعظم ځکه شهید ده چې په خیبر کې یهودنې زار ورکړي په وخت کې نبی علیه السلام ته وخت راوړ ورته چې یا الله رسوله دا مې تا ته راوړې دا هدیه ده نبی علیه الصلاۃ والسلام چې څنګه وخت خوړه نو روایت کې راځي چې غوښې خبرې وکړې وکه پلی کړې وه نو غوښې خبرې وکړې چې په دې غوښه کې زار دي نو یهوده ښځې ګله نبي اسلام ورته وویل چې دا ولې په دې غوښه کې زار اچولي یهودانو ته ګوره همیشه اسلام کې زخم جوړ کړی ده د یهودي ورته ویل ما خو ته معلومولې که ته د الله رسول نو ته به تا ته پته ولګي چې په دې کې زهر دي نبي اسلام ته ښه وایي نو دا د یهودو چل ته ګوره چالاکي ده نبی علیه السلام په غوښه کې زهر اچولي د خیبر غزا چې کله وشوه یهودنې نبي اسلام یوه کپله وکړه زدولې وه بله کپله یې چې کوله نو غوښې جبرائیل امین ورته وویل غوښې کې اواز ورته وشو چې دې کې زهر دي یو صحابي ورسره ناست و هغه وخوړه نو دومره سخت زهر یې پکې اچولي وو چې نبي اسلام دې ښځو ته ولې په دې کې زهر ښځه راګیر کړله چې راګیر یې کړه نبي علیه السلام ته ولې په دې غوښه کې زهر اچولي وو دې یهودنې ورته ویلې چې ما خو ته معلومولې که ته رښتا و د الله رسول یې نو ته موږ ته چې په دې کې زهر دي نو به ته ایمان راوړو او که د الله رسول نه یې نو ته به دا زهر وخورې او ته به مړ شې موږ به درنه خلاص العیاذ بالله دا د یهودو همیشه دا دسیسې دي د اسلام بېخکندي کوي او اسلام زخمي کوي نبي علیه السلام دا ښځه ګیر کړه زه خو الله بچ کړم که دا بل صحابي ژوندی پاتې شو نو هغه ده که نه دا ښځه به قصاص کوو چې به کوو ایسته چې وخت هغه صحابي شهید نظارونه ما وخت کې مړ شو چې که شهید سو نبي اسلام دا یهوده ښځه قصاص کړه چې کړه ته خوراک کې زهر اچې ډوډۍ کې زهر اچې او بیا دا وایي چې ما ګپ لګاو ما ټوکې کولې ما ته معلومولې نو دې یهودو نبي علیه السلام شهیده و نبي اسلام چا بچ کړ همدغه چې نبي اسلام بیا کله ذوالقدر راغی ذوالقدر وخت کې همدا زهر بیا اثر راښکاره شو بیا نبي اسلام وخت پوره شو الله پاک شهادت هم ورکړ نو نبی علیه السلام شهادت مرتبه ته چې رسولی هم دې یهودانو رسولی عمر فاروق د سار په مونځ کې شهید سو چې شهید ابو لولو مجوسي خبیث علیه لعنت راوړی مجوسیان دا هندوان دا کافران عمر رضی د سار په جمع کې شهید کړ چا شهید کړ دې کافرانو د مجوسي ابو لولو مجوسي دغه رقم عثمان ابن عفان په خپل کور کې ناست د قرآن تلاوت کوي تلاوت کوي د قرآن تلاوت کو په دې وخت کې باغیان راغله او باغیانو په عثمان ابن عفان باندې وار وکړ ښځې نایلې ورته لاسونه ونیول چې دا د الله دعا ته کرن سپینګیری ملنګ د نبي علیه السلام صحابي جنتي د نبي علیه السلام زوم
عشره مبصره دا څنګه تاسو قتل کوي باغیانو کنه نو هغوی چې کله وار پې وکړو نو د دینالې دا ګوتې کټ سو ولګېدې او وینه یې راغله توی شوه فسیکفیکهم الله دا آیت کوم ځای کې راځي اول اسپاره کې نو په دې آیات باندې یې توی شو بل قول دا ده چې د عثمان بن عفان یې په توی شو نو عثمان بن عفان رضی الله تعالی عنه د قرآن تلاوت ته ناست او شهید شو عمر بن الخطاب د سار جمع ورکول او شهید شو علي حیدر رضی الله تعالی عنه علي رضی الله عنه علي کرم الله وجهه د سار جمع ته روانو خارجي راغی دا څنګه جومات ته راته نو هغه یو دم واور باندې وکړو دلته علي په ټنډه باندې په تبر باندې ووهه علي چې په ټنډه وټنډه وشکېده رضی الله تعالی عنه خلک یو دم راوده خارجي راګیر کړ قتل کوي علي چې قتل نه کوي پرېږدئ که زه وفات شوم هم دې زخم نه ډېر سخت سر باندې ووهه سر ورته ټنډه ورته وشکوله نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي دوه ډېر بدبخته انسانان دوه چې دي ډېر زیات بدبخته یو هغه بدبخته انسان ده چې د صالح علیه السلام د اوښې خپې کټ کړې وې او د صالح علیه السلام اوښې شهیده کړې وه او زما په دې امت کې بدبخته انسان هغه څوک ده چې علي تا به شهیدې او په تا باندې ورکړه پرې سر باندې ټنډه به دې وهي الله اکبر نو دا خبیث خارجي راولګېده علي نو سار جمع ته خارجیانو دا کار ده چې مسلمانان کافران کوي او مسلمانان قتل کوي اسلام ته ضربه رسوي نو چې وارې ور باندې وکړ په دې ټنډه چې ووه علي رضا نو زخمي شو راخطا سو او زیږیست هغس دا سړی به راګیر کړه طاقتور وم بیا سړی راګیر کړ نو دوی صحابو قتل کو هغه ته چې نه که زه مړ کېږم که مړ شوم شهید شوم نو ما نه باید بیا قصاص ودم سره کال کم داسې کې بیا راونیو او هر شی تر پرېکړه سوی برابر کړ علي رضا دنه شهید نو علي رضا د دین په خدمت کې شهید سوی ده عثمان شهید سوی ده عمر شهید سوی ده نبی علیه السلام شهید سوی ده نو موږ او تاسو به نه شهیدانېږو نو موږ او تاسو به دا تکالیف او دردونه نه رسېږي خامخا به رسېږي څنګه چل به کېږي خامخا به رسېږي نو دې پورې مې خبره کوله چې اسلام هغه دین ده چې دا قرباني غواړي چې غواړي قرباني والا دین ده او په دې اسلام باندې هر کو جابودي هر کو توبه تو عمل هم نشي کوي ګوره خبرې چېر کو توبه تو راولګېږي او په دې باندې عمل شروع کړي په اسلام باندې چې عمل کوي هغه تاسو باندې غیرتي خلک په عمل کوي چې جهاد تم تیاریږي قرآن حفظ تم تیاریږي طالبۍ تم تیاریږي لوږې تم تیاریږي تندې تم تیاریږي داسې خلک قرآن زده کوی شي ښه نو الله دې موږ تاسو توفیق راکړي نو دې پورې مې خبره ورته کوله چې همیشه دوه ډلې یو د رحمان ډلې بل د کفر ډلې نو فتح به همیشه د رحمان ډلې ته ملاوي چا ته ملاوي دې ته به اعتبار نشته چې د رحمان د ډلې کسان به کمی د کفارو به ډېري په هر ځای کې بلکې دا فتح چې ده دا د الله پاک په نصرت باندې ده په څه باندې ده نو موږ او تاسو به خالي جهاد ته تیاریږو قربانۍ به کوو فدایي به کوو یهودو مقابله به کوو د خوشپرستو مقابله به کوو د مالدارو مقابله به کوو د چا مقابله به کوو مالدارو ځکه دا مالدار چې دي دوی دا سوچ کوي چې موږ سره دنیا دا موږ هر شی کړي تاسو خو ته ټول دین تباه کړی د مالدارو تاسو خو ته ټول دین په شرمو شرمو ځکه تاسو خپل شرمېدلی وي تاسو کې دین نسته شپه د دنیا د سره غم ده همدا خبره په زړه او په عقیده کې ناسته ده چې چا سره ډېرې پیسې نو دا عزتمند ده دا دوی عقیده ده نو د ډېرې پیسې خو قارون سره وي قارون څه شی و عزتمند و که ذلیل و ډېرې پیسې خو ته جیباډر خبیث سره دي ډېرې پیسې خو ته چینایانو سره دي ډېرې پیسې خو روسانو سره دي ډېرې پیسې خو ته هندوانو سره دي چا سره دي چې هغه موږ تاسو له اعلی ده نو هندوانو ته ډېرې پیسې دي پیسو ته اعتبار نشته ورته عمل ته اعتبار ده دین ته اعتبار ده تقوی ته اعتبار نو دې پورې مې خبره ورته کول عزتمندو چې موږ او تاسو باید د دین لپاره قرباني ته تیار شو او فتح به څوک راولي لکه موږ د بدر غزا وګورو الله پاک 314 کسانو ته پته ورکړه په 1000 یا 500 کسانو باندې د هغو تورې هم ډېرې وې هغه ډېرو صحابو سره تورې هم کمې وې آسونه هم کم وو هر شی ورسره کم نو دې پورې مې خبره کوله چې فتح به د الله لخوا دی ښه موږ او تاسو به خالي فدایي ته تیارېږو او جهاد ته به تیارېږو
دغه رقم د سورۃ آل عمران 28 نمبر آیت وګوره. په 28 نمبر آیت کې الله پاک دا خبره ذکر کوي. الله پاک وایي چې دغه مسلمانان دي کافران خپل دوستان نه جوړي. چا چې کافرانو سره دوستانه وکړه، کافرانو سره یاري وکړه، کافرانو کې اوسېده، کافرانو سره محبت و، د کافرانو پاسپورټ یې واخیسته، د کافرانو پاسپورټ ته خوشحاله و، بس دا الله فرمایي د هماغه خلکو نه ده. چا نه ده؟ د دې خلکو الله سره تعلق نشته. د کاناډا پاسپورټ، د امریکا پاسپورټ، د لندن پاسپورټ، د اتریش پاسپورټ، د جرمني پاسپورټ، دا چې څوک اخلي او په خوشاله عملته امریکا کې اوسېږي، عملته کاناډا کې اوسېږي، نو دا ماته ذلیل ژوند کې امت د کافرانو غلامي کوي. کافرانو ته کله سپي مینځي، کله کوسې ورته پاکوي، کله تشنابونه ورته پاکوي، کله کتغونه ورته پخوي. دوی خو بل کار نشته که نه. دا چې لندن ته لاړ دي، امریکا ته لاړ دي، اوس به مانې دا د امریکایانو غلامي یې کړې ده هلته، او دوی بیا راځي موږ ورته ورک څه ورته موږ ته لندن صفتونه کوي، ورته لندن باندې ورته تو لعنت، د امریکا پاسپورټ باندې تو لعنت، تا باندې به ورته ګران دي. امریکا غلامي، د کفر غلامي، د کفر کوڅې جارو کول. ځکه جارو کوم د خپل افغانستان کوڅې به جارو کوم، د خپل مدرسې کوڅه به جارو کوم، د خپل ملت خدمت به کوم. دا بیا کمال ده. خپل ملت ته، افغانستان ته، پاکستان ته، عربو ته، بنگلادیش ته، ایران ته، دغه مسلماني ملکونو کې کوڅې جارو کول هم عبادت ده. دا رقم حلال رزق ګټل هم عبادت ده. ولې خپل ملک څه ملا دی ماته ده؟ له لوږې خو خر نه مړ کېږي، ته له لوږې مړ کېږي، نو ته خر نه ورته ډېر کم عقل یې. تاسو کله کوم خر کتلی چې له لوږې مړ سوی؟ خر کله له لوږې مړ سوی ده؟ خر له لوږې نه مړ کېږي. ورته ولا څه شی وخورو؟ ورته خر څه شی خوري؟ هغه ورته ته هم خوره که نه. خر څه شی خوري؟ نه سبا دا ګوره، دا غواګانې، دا بزې او دا سپیان او دا سورلنډیان او دا لیوان او دا ماران او دا چونجیان او دا میږي، دا میږتانې څه شی خوري؟ ورته خر له لوږې نه مړ کېږي، سپی له لوږې نه مړ کېږي، او ته له لوږې مړ کېږي. او ته ډېر غټ بې غیرته یې. نو تا نه ورته خر هم ډېر غټ غیرتي ده. او لندن ته نه ځي، امریکا ته نه ځي، کاناډا ته نه ځي، کله افغانستان کې پروت ده. د دې پورې مې خبره کوله، د افغانستان خر هم تا نه ښه ده. د افغانستان چې کوم مجاهدین دي، د افغانستان چې کوم القاعده دي، د افغانستان چې کوم تحریک طالبان دي، دغه ټول جنتیان دي. ورته د موږ د افغانستان خر نه ده چې دماغ واکشي که نه. او امریکا ماته وایي چې د افغانستان په شکو ته او سپو ته او خرو ته ویزې ورکوو، ورته تو لعنت. خپل خر هم ولاکه امریکا ته ولېږو، خپل سپی هم ولاکه امریکا ته ولېږو، خپل کوټه هم ولاکه ولېږو. اوس چې د افغانستان کې ده، کوټه ده او که خر ده او که سپی ده، تا ته ولې درکړو؟ تا غلامي ولې وکړي؟ د کفر غلامي به مسلمان نه کوي. دا د کفر غلامي نه ده. ټیکسي ورته کوي، پیزېګانې او ډریوري ورته کوي، کوڅې ورته جارو کوي. هلته دا مزدوري خپل وطن کې وکړه. خپل وطن کې دا عبادت ده. په لندن او امریکا کې دا غلامي ده. چې نه بعضې پکې لا دا خبرې کوي چې شی وخورو وایي نو دا ورته کوي، ورته زار وخوره، زار چې وخوره، زار وخوره چې مړ سي او تخته سي ورک سي دنیا نه. ته به تا کې غیرت نسته. د کفر غلامي دومره خوند درکوي. د بېدونو خلکو تعلقات د کفر او د نیټو، بیا بعضې فخر کوي چې موږ ته پاسپورټ راکړی ده او زمزمه مور مې مولمه، ښځه مې مولمه، لور مې مولمه. بیا سبا څه مشکل لور تښتېدلې یا ښځه توری راوستی یا سپینی ځان سره ګرځئ، بیا خوله یې وازې نیولي. داسې معاملې شته ګوره ښه. نو الله تعالی فرمایي 28 نمبر د سورة آل عمران کې الله تعالی فرمایي لا يتخذ المؤمنون، لا يتخذ المؤمنون د نیسي دغه مؤمنان څوک الکافرین، دا کافر اولیاء په دوستۍ باندې. مؤمنان دي کافران په دوستۍ نه نیسي. دا د کافرانو دوستۍ ته د هغه پاسپورټ اخلي. منګه امارت والا ورته د امریکا رسمیت بیخي غواړو، نه خپل کار به کوي. دا خو ذبیح الله مجاهد ده، متقي صاحب ده. د امریکا پر رشخند وایي چې وایي موږ ته رسمیت راکړه. دا امریکا پر اصل کې رشخند وایي چې وایي چې موږ په رسمیت وپېژنې. دا داسې ګپ دوی بیخي رسمیت غواړي. دا ټول په تورس کې پراته دي، په چې کې پراته دي. شیخ هیبت الله دا نور مجاهدین حقانیه والا دا ټول په تور لیست کې دي خبرې. دوی چې کله امریکا ته وایي چې موږ ته رسمیت راکړه، هغه یې دې لپاره وایي چې د افغانستان کې چې کوم خلکو عقیده خرابه ده که نه،
او ایمان یې زیږی خپونه کته راوځي اوس تر وته د ایمان نو ایمان کته تر وځي نو هغه ته اوس دا خبره کوي چې ګوره موږ رسمیت غواړو څنګه چې دوی خوشحاله کوي امریکا رسمیت باندې موږ لاړې تو کوو چې تو کوو د نیټو په رسمیت باندې نړیوال څه ته وایي نړیوال په ټول جهنمیان دي نړیوال موسسې دا ټول فتنې دي ګوره موږ تاسو مشرانو امارت والا غټ جهاد وکړ امریکا وباسله نیټو یې ماته کړه اوس هم افغانستان کې د امریکا موسسې دي د امریکا دسیسې دي د امریکا جانې د امریکا موسسې به موږ او تاسو ختمو څوک به ختموي د همدې لپاره امارت شیخ صاحب امیر المؤمنین المجاهد المفسر المحدث الشیخ هبت الله اخوندزاده اعلان کړی ده چې علما تکړه شي ټولې موسسې ختمې کوي دوی سټونه کټ کوي دوی سب د موسسو پیسې ګوره حرامې دي چې دي بعضې موسسو کې کار کوي بیا ځان هم نیغ نیغ کوي چې مو ورته ورک شه ورته مو ولې ریړۍ وچلوه ټماټر خرڅ کا کارډونه دي او داسې دي او موسسو والا دا ټول حرامېتوب د موسسو کړی ده خبرې ټول د اسلام بیړه چې خرڅه شوې ده اسلام چې زخمي شوی ده همدې موسسو کار کړی ده زموږ ځوانان چې تخریب کړي دي او نن سبا په ټوله دنیا کې چې په اسلام باندې عمل نه کېږي په جهاد باندې عمل نه کېږي دا ټول کار موسسو خراب کړه چا خراب کړی دا موسسې فلسطین کې ماشومان قتل کېږي ښځې قتل کېږي فلسطین کې هلته موسسې کومک نه کوي افغانستان کومک ولې کوي خبرې دې لپاره افغانستان کومک کوي چې دغه افغانان مجاهدین خلک دي چې دي چې دوی موږ پیسې ډېرې کړو ډالر ډېر ورکړو نو دوی نه بیا جهاد پاتې شي چې پاتې شي جهاد هغه څوک کوي چې کفر سره ورانوي موسسو سره بایکاټ و دې موسسو والا به دا وایي چې والا موسسې کې ډېرې ګټې دي موږ ته پیسې راکړي پیسې خو ته خبرې که نه مشرکانو نبی علیه السلام ته وفرمیل چې د الله رسوله موږ به د مکې مشر کو تا ته به پیسې درکو په مکه کې ټول کې خسته جلکې هغه به تا ته په نکاح درکو خو ته د توحید مسله مه ذکر کوه اسلام مه بیانوه نبی علیه السلام ورته وفرمیل چې په یو لاس کې راته ارمر کېدی په بل لاس کې راته سپوږمۍ کېدی خپل دعوت نه به تېر نه شم موږ هم دا اعلان ده د موسسو والا دې خبر شي د امریکا غلامان دې خبر شي د امریکا ګوډاګیان دې خبر شي نیټو والا دې خبر شي چې نور موږ موسسو والا سره بایکاټ دا چې په وړي ساس کې موږ تاسو اچوي دا هم ډېر غټ حرامیان دي حرامې پیسې واخیستې او دا اساس کې ولې موږ تاسو اچوي د اساس کې ګوره حرام د ماشومانو ته مه اچوي ښه ولا ماشوم به کوږ سي او ماشوم به سیده سي او ماشوم به داسې سي ځان یې خبرې راج پیدا کړي دي دا څو چې ماشومانو کې خواهشات پیدا کېږي بدعملي پیدا کېږي دا ټول د همدې څاڅکو وجه ده خبرې د همدې پولیو وجه ده نو موږ او تاسو باید داسې کار وکړو چې د امریکا موسسې ختمې کړو امریکا سره انډیوالي نه کېږي ورته د کفر او د اسلام انډیوالي نه کېږي امارت د سره 60 کاله جنګ کړی موږ د سره ورته ټول عمر جنګ کوو چې کوو ځکه امارت موږ مشران دي که نه موږ مشران تاسو سره عسکري جنګ کړی اوس موږ تاسو سره فکري جنګ کوو چې کوو استعماري تا زموږ ملک اوس هم استعمار کړی ده تا دا موسسې به له خیره ختمو له خیره او تر څو چې موسسې ختمې نه سي ډالر به ختمو له خیره دا کاغذي افغاني هم ختمو کاغذي افغاني ورته نه غواړو ورته خپله موږ خپله پیسې جوړو چې جوړو خپل حکومت به له خیره د سرو سپینو له خیره همدا امارت موږ حکومت د خپل که ده همدغه امارت به له خیره دا به خپلې پیسې جوړوي موږ ورته چپړک جوړولی څو که نه چپړک کارخانه شته که نه د ګاډرو کارخانه شته که نه د ټیرونو کارخانه شته د سیخ کارخانه شته همدغسې اوس برابر سیمنټو کارخانه شته که نه غوري سیمنټ هم پکې شته افغانستان ډېرې کارخانې جوړې شوي ګوره خبرې سیخ پکې جوړېږي ګاډر پکې جوړېږي نو ګاډر خو غاټ شی که نه او روپۍ خو ډکی شي د اوسپنو سرو زرو سپینو زرو روپۍ به جوړو له خیره د امریکا دا موږ د افغانستان چې کومې کاغذي روپۍ د افغانۍ دا هم د امریکا جوړې دي ګوره خبرې د غربیانو ساخته ده دا پیسې استعمالول دا په اسلام کې ناروا دي موږ مجبور یو خو چې د عوام موږ سره ودرېږي تیار وي عوامو له خیره دا ځوانان تیار دي که نه اواز مې درځي تاسو ځوانانو پیغلو سپین ږیرو مجاهد امته مجاهد ولسه بیا را بیدار شئ بیا تکړه شئ د سلطان صلاح الدین ایوبي تاریخ را ژوندی کوي د محمود غزنوي تاریخ را ژوندی کوي
ټول موږ سره ودرېږئ له خیره د امریکا دا موسسې ختمې کړو د امریکا دا کرنسي ختمه کړو له خیره د امریکا دسیسې ختمې کړو له خیره دا فتنې ختم وایي که نه نو دې پورې خبره کوله چې موږ او تاسو دا ټول کوو د جهاد په زور کوو په کوم زور کوو تر څو پورې چې جهاد نه وي د امریکا موسسې نه ختمېږي د امریکا دسیسې نه ختمېږي په تاسو کنټرول وکړئ تاسو اواز مه کوئ تاسو چې به کوئ په تاسو ماته خري دا خبرې په ذهن کې کېنوئ دا خبرې په عقیده کې راولئ دا خبرو ځان تیار کړي نو دې پورې مې خبره کوله چې همدغه عمارت سره ودرېږئ دغه عمارت مضبوط کړئ عزتمندو د ملایانو حکومت د الحمدلله د علماو حکومت د الحمدلله د قاریانو حکومت د الحمدلله موږ او تاسو به څه کار کوو چې له خیره اوس به دین ته له خیره وږه ورکوو او دین به له خیره زده کوو او بیا چې ګوره پیالې جوړو چپړکې جوړو ګاډر جوړو سیمټ جوړو بلډینګونه هم جوړ کړي ته وګوره زموږ مدرسې بلډینګ ته وګوره ماشاءالله اوسپنه پکې لګوه ته پاس وګوره مدرسې چت ګاډر راو ټیرن او دا شیان پکې لګېدلي دي هلته وګوره باڼس ښایسته پکې لګېدلي دي بجلۍ ګوره افغانستان کې بجلۍ پیدا شوې دی نو ډېر ترقیم کړی ده نو اوس موږ خپلې پیسې هم چاپوی شو که امریکا باندې افغاني بندې کړي هېڅ غم یې نه راځي بندې دي که نه امریکا وایي زه به دغه کوم ورته وکړه امریکا وایي ټم ورته استعمال کړه که نه رې بې غیرت انسان یې غیرتمن هغه څوک لکه شیخ اسامه لکه ملا محمد عمر چې عملي اقدام یې وکړه الله دې موږ ته توفیق راکړي انشاءالله نو دې پورې مې خبره کوله امریکا خلک ډارول کوي پلانکې به تور لیست کې واچوم او موږ به ایټم استعمال کوو ورته ایټم باندې موږ ډارې ورته ایټم موږ ورته د ګاونډي پاکستان نه ډارې ورڅنګ په څنګ را سره پروت ده چې ایټم مې تا په لاس کې ده ورته په ایټم باندې نور موږ نه ډارېږو په بمو باندې موږ نه ډارېږو موږ د خیر خپله خیره ماشین او د شکې ګرځو ورته خپله وسله ګرځو له خیره بارود ګرځو او تاسو پسې درځو ورته چا پسې ورځو له خیره امریکا پسې نیټو پسې هغه نات کې وایي که نه چې ګرنیټونه به بارم له خیره بارودونه به واسکټ ډکومه له خیره او په دې یهودو به ورځم له خیره هغه نات یې ویلی ده که نه خیر موږ د مسلمان او د کافر دوستانه سوچ دوستانه کې الله فرمایي الله فرمایي لا يتخذ المؤمنون الله فرمایي نه د نیسي دا مؤمنانو الکافرین کافر اولیاء په دوستي باندې الله فرمایي کافران په دوستانه باندې مه نیسئ من دون المؤمنین مؤمنان په دوستانه ونیسئ مؤمنان سره خپلولي کوئ مؤمنان سره ناسته کوئ د مؤمنانو پاسپورټ واخلئ دا کار کوي ومن يفعل ذلك چا چې امریکا سره دوستانه وکړي د امریکا پاسپورټ یې واخیست د لندن پاسپورټ یې واخیسته د هماغه پاسپورټ سره بیا الله هغه جګ راجګ کړي هلته به راوتې ته په لندن کې وې لور دې مالته راغټه سوې وه زمن دې مالته راغټ سو هلته د کورونه مو لندن زور خوند درکو او ته په هماغه کې اوس راجګ سه نو څومره د ذلت خبره به یې خبرې څومره د تباهۍ او د خسارې خبره ده ګورې زما قومه افغانانو ځوانانو سپین ږیرو پیغلو خدای ته وګورئ امریکا او ایټالیا ته مه ځئ او کاناډا ته مه ځئ لندن ته مه ځئ آخرت به م الله تباه کړي والله چې تباه یې کړي درته وایم ګوره خبرې دا خو څه ګپ خبرې نه دي اسلامي ملک پرېږدي اسلامي نظام پرېږدي د څه شي کم بود ده 10 کاله کېږي زه راغلی یم افغانستان ته لندن مې پرېښی ده الحمدلله لندن نه ښه خوراکونه کومه لندن کې ما جهاد خبرې کولې دمکي به یې راکوه چې دا به وکړو داسې به وکړو دلته الحمدلله اوس الله په د جهاد مرکز کې اچولی یم مدرسه الله راکړه شاګردان دي مقتدیان دي ملګري دي علما دي الحمدلله داسې قبلګاه غوندې مشران الله راکړي الحمدلله داسې تاسو غوندې حافظان عالمان داسې ملګري چېرته دا خو د الله سبحانه وتعالی احسان ده موږ او تاسو باندې نو چا چې د الله دین لپاره قرباني ورکړه الله په دې انسان باندې غیرت وکړي نو دې آیت کې دا خبره ذکر الله فرمایي ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء ليس بشيء معنا دا چا چې کافرانو سره انډیوالي کوله د ټول روب دبدبه به الله ختمه کړي تاسو وایئ لندني چې لندني فرانس والا کاناډا والا یو قسم خوار پارې سپکي ذلیل یو قسم که پیسې ډېرې ولري که نه نو ډېرې پیسې خو امریکا هم لري که نه نو دا یو قسم خوار پارې نه عزت یې نه څوک پروا کوي نه څوک جمع ته مخکې کوي نه څوک مشر کوي دا اشرف غني خبیث خو امریکا په زوره مشر کړه خبرې انتخابات ما بیخي رایې نه ورکړې اشرف غني بیخي سړي بچی نه رایې ما نه ورکولې خبیث موږ رایې د مدرسو علماو هېچا رایې نه ورکړې ګوره اصل رایې د علماو دي ورته ختمه خبر عوام په څه شي پوهېږي عوام خالي همدې ته کار ویلی چې څنګه خېټه ډکه کړو خېټه خالي کړو واده وکړو بنګله جوړه کړو
الرأي ته اعتبار چې د علماو رأي ته اعتبار ده، د قراو، د مفتیانو، د قاضیانو، د طالبانو، د القاعدو، د تحریکیانو سب دغه برأي ورکوي بس. عوام الناس دا خو ټول داسې دي د امریکا غلامان، د امریکا خوري، د امریکا سټي او د امریکا غلامۍ ته خوشحاله دي. ولا زوی مې لندن کې ده، ولا زوی مې دلته ده، او ولا زوی لېږمه. زه ورته بې غیرته په دې خبره چې دې کوې موږ ته دا خبرې ورته موږ ته نه کوې، ختمه خبر. ځکه ورته موږ افغانستان چې کوم خر ده، چې د افغانستان کوم سپی ده، د افغانستان کومه چرګ او میتګون ده، هغه له لوږې نه مړ کېږي. او ته ورته له لوږې مړ کېږي، دا بې غیرته خبرې موږ ته کوې. که له لوږې مړه کېدې اول نمبر باید موږ مړه شوي وای. څوک مړه شوي وای؟ موږ مدرسې طالبان یادومه. مدرسې طالبان نه کاروبار لري غریبان، نه پټۍ لري، نه لنګري، نه بل شی. الله رزق رارسي که نه رارسي؟ له لوږې موږ تاسو کوم طالب اوس پر مړ شوی ده. بس دا دوی عقیده خراب. او الله تعالی دا خبره کوي که هر چا دا کار وکړو فلیس من الله فی شیء، د الله له خوا نه د سره هېڅ دلیل نشته. ويحذركم الله نفسه، الله پاک تاسو د خپل ځان نه ډارئ. الله فرمایي ګوره ما نه ویرېږه. په دنیا کې د امریکا ټانک نه ډارېږي، د امریکا زندان نه ډارېږي، کیوبا نه ډارېږي، باګرام نه ډارېږي که نه؟ موږ تاسو مخکې ډارېدو که نه مخکې؟ الله فرمایي اوس مه ډارېږه. الله فرمایي د امریکا مرمیو نه مه ډارېږه، د امریکا ټانګو نه مه ډارېږه، د یهودو وسلې نه مه ډارېږه. الله فرمایي ما نه وډار شه. چا نه وډار شه؟ خو د امریکا اټم بم به چې وکړي راخطا به سي او موږ تاسو به خالي شهیدان کړي. شی به کړي. او موږ تاسو مقصد او مطلوب څه شی ده؟ شهادت. شهادت ہے مقصود مطلوب مؤمن، نام علی غنیمت نا کشور کشی. زموږ مقصد ورته پوره شو. را خوښه که دا خبرې ایټمونه دي تر څو به ته دا خبرې کوې. ولا دا ټول لیست چې دا ډېر کمعقل لیست ده خبرې. په دې کې دوی موږ چې ټول لیست کې دې اچوو داسې به وکړو دی واچوه ټول لیست کې اول نمبر ورته ما نوم ولیکه. والله چې ملته خط نه لیکل کېږي که نه. امریکا ته مې ستاسو څه کوي ما خبر ریکارډ کوي، ویډیو ریکارډ کوي، اډیو ریکارډ کوي. دا کلیوال د موسسو والا باندې ما خبر ریکارډ کوي. موسسو والا به په دې باندې پیسې مله چې ملاویږي. دغسې ملا ورته دا وایي چې ما نوم په ټول لیست کې ولیکئ، ختمه خبر. دا نور ځل موږ نه غواړو ورته. نو الله پاک په 28 نمبر آیات د سورة آل عمران کې دا خبره ذکر کوي چې الله تعالی فرمایي کافران و دوستانه نه کوي. د اسلام او د کفر دوستي نه کېږي، هېڅ کله نه کېږي. که څو دی چې نه کفر سره موږ انډیوالي کوو، موږ یې پاسپورټونه اخلو، موږ هلته پیسې ګټو، ورته ته ماما ته پکې هماغسې حسابېږي. ګوره ښه ځان به خبر نه یې او چې الله درته وایي ته د لندن پاسپورټ ته خوشحاله وې، جهاد دې نه کوو، تبلیغ دې نه کوو، دلته دې زه نه کوو. نو دغه رقم دې پورې مې خبره کوله چې موږ او تاسو باید د الله دین لپاره هغه پاسپورټ تیار چې کوم پاسپورټ جنت ملاویږي. چې ملاویږي د جنت پاسپورټ څه شی ده؟ دعوت ده، تبلیغ ده، درس ده، تدریس ده، مدرسه ده، امامتي ده او جهاد فی سبیل الله ده. الله توفیق راکړي. تر مرګه پورې به خیر جهاد نه پرېږدو. چېر شی کېږي نور که ټول کور په بم باندې وارزو پروا نه کوي. وای د رزو کړه پلار شهید شو دنه خبر ته بس ته بله ورور شهید شو بله خبر ته بس ته. خیر داسې خوند ګوره چې پلار ښځه ورور بچیان مسیان ټول په یو ځای شهیدان سو. الله اکبر. دا به څومره خوند کوي ګورئ. دا خوند کوي دغسې مرګم قسم په الله که دې نه بل ښایسته مرګ یې ګوره ښه. اجاله د دین دښمنان لګېږي او تا بنیاد او ټول نس او ټول د خدمې په ټمبم باندې نیولي. ورته دغسې ټمبم به کله راځي موږ ته؟ ورته په انتظار یو. هغه دنیا پرسته خلک د مر نه ډارېږي او ټم نه ډارېږي او تورس نه ډارېږي. موږ ورته پکې وردانګو. موږ ورته دې ته ګورو چې کوم ځای کې دین باندې خدمت کېږي، دین ته کار کوي. موږ دا شی مقصود دی. آیات نمبر 119 نمبر آیات د سورة آل عمران. دغه 119 نمبر آیات ډېر ناشنا آیات دی. په دې کې الله پاک دا خبر ذکر کوي. الله تعالی فرمایي کنتم خیر امة اخرجت للناس. کنتم الله تعالی فرمایي وایي تاسو یا یې تاسو. کنتم ماضی صیغه ده. وایي تاسو الله فرمایي یې تاسو مضارع معنی هم کوشي. ماضي کله په مضارع سره معنی لکه دلته چې کېږي. یعنې وایي تاسو یا یې تاسو غوره امت اخرجت للناس ویستلی شوي تاسو لپاره د خلکو د فایدې. تاسو یې دې لپاره غوره امت وئ ای امت محمدیه صلی الله علیه وسلم. ای د امت محمدیه صلی الله علیه وسلم باشندگانو انسانانو پیریانو تاسو غوره خلک وئ. اخرجت للناس ځکه تاسو به خلکو ته پیدا رسوئ. چا ته پیدا رسوئ؟
نو چې موږ خلکو ته پیدا رسو موږ غوره امت یو که خلکو ته پیدا نه رسو خالي د خپل ځان غم را سره ده د خپل خېټې غم را سره ده د خپل بچي غم را سره ده څنګه بچی مې چاخسي بچي ته ښځه وکم بچی مې مدرسه پاتې سي او دا د بچي غم در سره نو دا بیا موږ تاسو سب د ځان خیر خوای کوو کنه نو بیا غوره امت کې نه راځو اخرجت للناس ویستلی شوی تاسو لپاره د پیدې د خلکو هغه څه دی تأمرون بالمعروف تاسو به امر کوئ په نیکۍ باندې چې جهاد کوئ دعوت کوئ تبلیغ کوئ مدرسو کې برخه والی امامتي کوئ حفظ کوئ دا امر بالمعروف ده کنه وتنهون عن المنکر خلک منې کوي د امریکا د پاسپورټ نه د لندن د پاسپورټ نه د نیټ نه د بېحیې نه د مالدارۍ نه دا ټولې فتنې دي قسم په الله چې فتنې دي مالداري فتنه ده پاسپورټ فتنه ده د امریکا د افغانستان پاسپورټ پروانه کې جایز ده او چې عمره او حج پې کوي ښه که د افغانستان پاسپورټ دې ورک سي اسلامي جمهوریت یې پې لیکلی هېڅ ته باید وشکو دا پاسپورټونه ورشکه ورخطا کوي دا افغانۍ ورشکه ورخطا کوي بس ته ورته نه غواړو موږ خپل روپۍ جوړوو چرخونه ده خو بس چاته ویانو دا موږ مشران دا سپین ږیري نه دي او دا ځوانان دا چې موږ سره ودرېږي له خیاله که نه امریکا به هلته به په ورخپې به رپېږي داسې ولا چې رپېږي به تاسو به ولې که نه افغانستان کې د هر شي کارخانې سته خبرې د کاټنو کارخانې د سیخ کارخانې د سیمټ کارخانه ته ګوره اوس غوړو کارخانه چې وګورئ غوړي خپله جوړوي غوړي نه بیا پسې کوچ جوړوي کوچ نه غوړي جوړوي مستی که نه او کوچ کې بیا کوچ پسې دا زموږ غټه کارخانه خو بس نو چاته وی نو الله دی نو الله تعالی فرمایي تاسو غوره امت وئ تاسو امر کوئ په نیکۍ باندې او خلک منې کوئ د بدۍ نه چې امر په نیکۍ کوي بدۍ نه دا بیا ته ښه امت دی او که الله خپل ځان غم در سره او بل چاته نو دا د سورة آل عمران آیت نمبر 113 کې ده چې دا غوره امت ده ځکه چې دوی به منو په دې کې وتؤمنون بالله او تاسو به ایمان لرئ په الله باندې په الله باندې ایمان دا ده چې الله چې کوم دین علیږی دی الله قانون نافذ کوي په دنیا کې نو قانون نه نافذېږي مګر په څه شي باندې جهاد فی سبیل الله باندې نو په دې آیت کې مو اشاره وشوه جهاد فی سبیل الله ته که تاسو امر بالمعروف نهی عن المنکر کوئ د دې مؤسسو والا موږ تاسو پرېږدي مؤسسو والا به راسي د امریکا پلوي به راسي نیټو پلوي به راسي مدرسه به راوټکي ټک 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 مولوي صاحب لاسپیکر خو لږ سلو کړه که نه چې وکړه لاسپیکر خو لږ سلو کړه ولې ولا موږ مشکل ده او دا ترجمه چې وانه ورو بیا خفه کېږو او داسې ترجمه ورته په تیز اواز کې وره چې خوند درکړي دا منافقان خبرې موږ ته نه کوي ورته غوږونه دي منافق دي دا غوږو ته دې وګوره سم منافق خپل غوږو ته وګوره شیشه کې لږ ورته راسه دا ورته وروره او زه والا هم راته چې ترجمه کوه شیخ هیبت الله موږ ته امر راکړی ده خبر چې ترجمه کوه او خټېټه ترجمه کوه خلق تیار کړه خیره د خاص پامن د مجاهدینو مرکز جوړ کړه خیره د القاعدو د فدایانو د اماراتیانو تحریک والا مرکز بیدانور بس ته ورته ډېر تا مزې وګورته بس ته اوس تا ورته الله پاک خپل دین نافذوي په زوره ته به ورته ګوري دین به بیانېږي خو دا خو اوس اعتکاف ته ځم که نه کنې موږ د اختر په شپه بیانو له خیره د اختر په شپه چې راشتم له خیره د اختر په شپه هم ترجمه کوو وړي کې هم کوو ژمي کې هم کوو هر ټایم کې موږ ترجمه نه بندېږي تر څو پورې چې موږ زوندیان یو تر څو پورې چې موږ الحمدلله موږ کې وسې موږ کې توانې موږ کې طاقت تر څو به دا سر ته چې موږ پورې نښته موږ ته د شیخ اسامه د ملا محمد عمر د استاد یاسر د امارت د خلافت د تحریک طالبانو او د القاعده او دریځ موږ نه پرېږدو ورته ختمه خبر ولې څه خبر ده ته به راته دنیا ګټې لندن ته به د پاسپورټ به اخلې تا ته به څوک پیغور نه درکوي او زه به دین زده کوم دین ته به خدمت کوم ما ته به پیغور راکړې داسې به دې ورته برابر کړم له خیره چې اټک کې دې ولاکه او دس وسي چرخونه ده د پیغمبر وارث یم د اسلام خادم یم د دین خادم یم خپل وخت لګوم خپل پیسې لګوم خپل استعداد لګوم خپل بچي خپل شاګردان خپل علما ملګري خپل استادان قراء حفاظ دا ما سره ولاړ دي ته په دې کې اعتراض کوې ټول جنتیان خلک دي تا ته وګوره نه د مونځ صحیح ده نه اسلام نه خبرې نه الولا پېژنې نه البرا پېژنې په ما باندې تنقید کوې بس ته ورته ډېرې مزې دې وکړې نو ورته خپلې سپکوه خپلو ګاونډیانو ته ورځه که افغانستان کې اوسېږي د جهاد خبرې به اورې چې افغانستان کې اوسېږي جهاد به کوې چې ویې نه کړې خیر دې نسته ګوره که ته ونه کړې بچی به دې کوي چې بچی دې والله چې لمسی به دې کوي او ته به ورته ګورې خوله به دې وازه وازه کېږي غاښونه به پکې نه وي او بوډا سوی به بچی به جهاد ته روان دی له خیره د امام مهدي په لښکر کې به داخلېږي له خیره
ان شاء الله عز وجل. تلك الايام نداولها بين الناس باندې سپاره کې راځي. نو معلومه دا خبر شو چې دا امت د خیر امت ده، ځکه چې دوی به جهاد کوي. چې به کوي نو دا تقریبا خبره چې کله د حق خبرې کوو نو موسسو والا به راسي او د حکومت تنخواګانې چې خوري د امریکا حکومت یې دومره او دا رقم دی کار څوک د امریکا تنخوا خوري او پیسې خوري د سړي بچی نه ده. ګوره د خامخا دغه مشکلي د افغانستان کې او زه والا هم دا خبرې کوي، خبرې امارت هم اوس دا خبرې کوي چې دا کوم کسان د دین مخالفت کوي، د مدرسو مخالفت کوي، د ترجمو مخالفت کوي، د لاسپیکر مخالفت کوي، دا ټول د موسسو والا خلک چا خلک دي؟ د موسسو والا دي، دا د کفارو پلوي دي، خلک کفر پلو خلک دي. ګوره خبرې یا الله بنده دمتوب روان ده، بيدیني روان ده، کرکټ روان ده، فوټبال روان ده، ته مقابله نه کوي او د ترجمه مقابله کوي. دا ورته هغه چا شروع کړی د خبرې چې دا د پیغمبر وارثان دي. چرخونه ده ورته سګب خونه ده ورته که څنګه کاری تیار وکړه خیره ان شاء الله. ختمه خبر راځي موږ ته هغه وای قلبي راجکسو کوزې ته وتا کې دوه سوري دي، کوزې کې دوه سوري کنه سر کې او خله کې نو کوزې ته تا کې دوه سوري دي. ته اوس موږ ته وای چې आवाज لوکا لاسپیکر دې لاسپیکر به لګيږي لخيره تر مرګ پورې به لګيږي دا به لګيږي لخيره. دا خو زه سپینګره ما کنه لږ ځوان وای کنه شپې مې درس کوو د ورځې مې کوو سړي ساته مې درس کوو خو ما کې طاقت نه تاسو ما خرابېږي کنه ولې څه خبر ده ته سړي ساته نیټ استعماله د شپې استعماله دمتوب ګوري بهایي ګوري بيدینی ګوري تا با چا پابندي نه لګو ته نیټ ولې ګوري نر کې تا کوم د خیر شي کته اوسه پوري بيدینی کې ډوبي بيدینه غربيانه متاثره تا ما پابندي نه لګو ته په موږ پابندي لګې چور دورته د تر پلار وطن دا د تا د نیکو وطن دورته موږ وطن دا د موږ د پلار د نیکو وطن دا خاطر خبر دلته اسلام حاکمیږي لخيره دلته بشریت حاکمیږي لخيره دلته امارت حاکمیږي لخيره چرخونه دورته ان شاء الله دا به الله حاکمي ګوره کوم مړی یزوندي شیخ اسامه لار مشنه پاتره مولا محمد عمر لار مشنه پاتره موږ ورته خپل درید نو ناوړو خدای ته باندې احسان کو ته خپل ځان و پیژنه او په چوکاټ کې ووسېګا چوکاټ باندې مراوځه زمونږ په شو موږ ته میو یمنګ لاس پکر لاندې وسېګا موږ ته میو کې دا غوړه به دروش کومه لخيره بیا میو نه کې ورته موږ ته میو ولا من ویلې ولا من ویلې ولا من وای ولا من تاسو کې ورته بيخره پیژنه منه بیا بيخرانه سي شکل دی ورکه ورسه وزې ته ورسه ورسه قومنداني ته ریاست ته ورسه ما سره ورته خبر نه کوي ختمه خبر ولا من خیر خوای کو دا خیر خوای دا د قران درس باندې د موسسو دی پاکه د امریکا دی پاکه د غربیانو دی پاکه د فحاشي دی پاکه او لا پاسه ما ته چې ولا من خود سی و ته بيخي مو دا خبر بس تاسو ته خوند کې دی الله بنده ډیر بد کاری بد بوی دی خو نه راځي ول په دې خبر شته مونږ ته کې یو خدای ته مخ بدرنګ د بيخي لکه منځل چني یو کسي خسته یو خبرو کې یو خبر لا خوندم کې یو ورته بدرنګي او لا پاسه بیا مدرسې ته راسي او دا على سپیکر سمو کوته ورښه ورته شرغه دا سمو ډبو هر څو ویډه بوې ښا لا سپیکر باندې چا خبره کوله خله په ماته کې سمو ډبو بلا ونی وي څنګه مجاهدین وي تاسو خله په ماته کې چوزه ته خبره جواب یا زوایم لا سپیکر دا مدرسه دا خپل عزت خلک سن نه پیږي هغه بیا مو خو خلکو ډیر عزت کو خلک مو مشران دي په معنی ګران دي خو چې په نسی خبره چې برزي بیا بر سر زو کنه ورته تاریزي به کوله خیر زو کنه ورته من کارون شه دا خپل ځای شخصي الله را کړی دا مدرسه امارت کې رسمي مدرسه امارت کې د امارت په مدرسې باندې اعتراض کوي جهادي مدرسې باندې اعتراض کوي څه غف شپ دا ورته دا کومه چاره اوس الله سبیلنا الجهاد تر مرګ پورې جهاد څه خبر ده دا لاس پکې بنونه بنديږي یا به ټول خوش پرسته دنیا پرسته کوپر پلوي موسسو والا نیټو والا هغه به یو رکو او یا به موږ ځای په شیطانو ختمه خبر ډېر گزاره موږ ورته ډېر نرمي موږ ته خو نه سړی کېږي چې څوک په خبرو نه سړی کېږي عبدالرحمن وای کنه نصيحت پنا سعانو سا اثر کا اسی په اسی خوش ټکول دي د یخي وسپنې به اثر وسپنه چې کله یخي هغه بیا نه برابرېږي ماتېږي یا چتېږي او چې وسپنه کله ګرمه کېږي نه بیا چې وار کړو سم برابرېږي نو الحمدلله موږ ته چې کوم ګوندیان دي دا ټول مجاهدین دي
او دا ټول نیکان خلک دي خو نه یادومه او که دوی ځان پوه نه ونه پېژني که نه نو مقابله ضروره موږ ورته پلار سره یم کوو ته خو ورته لا ګاونډي پکې چا راوستی بیخي د بیا لیاز نه کوو ورته ختمه خبر موږ ورته تا لیاز کوو ته ګاونډي اسلام دا خبره مته چې ګاونډي لحاظ به کوې که موږ د سپین ږیري لیاز کوو د اسلام نه وجې کوو که ته لیاز کوو د اسلام نه وجې کوو نو ته خپل عزت باندې ورته پوه شه او ځان پوه کړه ورته ګوره ښه مه ورته سرور کائنات کې ولا که چا پلار باسلی وای خدا خو هسې بس الله پاک یو کار خپل ځای ماته راکړو زه ګوره بیا ورتلم سرور کائنات ته خپل جومات د خبر شور خو نه ده خدا چې اوس زه غلی یم ځکه ماته الله موقع راکړې الحمدلله خپل مجاهدین الله راکړه القاعده او فدایان امارتیان تحریکیان خلافت والا مجاهدین الله موږ ته راوستي دي ځکه موږ غلي یو که د کلي جومات دی موږ خبرې هغه هم د کلي جومات ده دا مخامخ کوڅه کې جومات ګل اغا جومات دی موږ جومات ده او شیخ صاحب خو خیر خوارج جومات ته نه ځو موږ شیخ صاحب پروت ده دا دوه جوماتونه موږ دي ګوره خبرې سرور کائنات هم خیر نشته ګوره خبرې او په زور نیسو له خیره ښه د مجاهدین متیاره ورځوب سي له خیره خو ته وایې دغه وخت له خیره وخت لګېږي انشاءالله ټوله پامینو به نیسو له خیره دین به راپیسېږي غل نه به لاس کټ کوو له خیره ځاني به راجمع کوو له خیره چور خو نه ده ورته انشاءالله الله دې راوړي الله دې خپل کتاب حاکم کړي موږ به بیانو او عملي کوو به له خیره انشاءالله نو دې پورې مې خبره کوله موږ نه ورته قومندانې او هغه اوقاف تنګ دي ورته ورته موږ ته دا خبره کوې نو دې پورې خبرې عزتمندو چې موږ تاسو چاته پیغور نه ورکوو موږ تاسو خپل ډېر زیات کمزور یو خپل چې خپل ډېر زیات کمزور یو خپل چې موږ تاسو ډېر زیات کمزور یو خو کمزوري نه غرض استفاده مه کوو ورته که ته موږ ته راسې موږ ته لحاظ وکړو تا ته چای واچوو یا تا ته چای وکړو یا تا ته چې صحیح ده هغه په دې ده ته صحیح ده چې ته موږ مدرسې ته راغلی که نه موږ سره به هغسې خوله ده ورته لکه توره سمه دې پرې کړو ورته چې خوله ده ورته نو دې پورې خو عزتمندو چې د قرآن درس به نه بندېږي له خیره جهاد مسله به نه بندېږي له خیره دعوت تبلیغ به نه بندېږي له خیره مدرسې به نه بندېږي له خیره چور ده ورته دې پورې خبره کوله چې موږ او تاسو نور د چا د ملامتګر ملامتیا نه ډارېږو که څوک مو سره انډیوالي کوي اخلاق کوي سړیتوب کوي انسانیت کوي خپل پټکی به ورته وارو جیب ورته پرېږدو قرباني به هر شی ورسره منو مړی ژوندي ته تیار یو شپې پر کوم ځای باندې شک راغی فساد راغی مجاهدین موږ سره شته وسله را سره شته او پسې ورځو شپې چې په چا شک راغی پسې ورځو او برابره وي دغه رقم نو موږ او تاسو به څلېرې ساعته له خدای دین لپاره جهاد کوو څلېرې ساعته به له خدای دین لپاره قرباني ورکوو ګوره خبرې نو چې کوم چې فساد وکړه شر وکړه ټول مجاهدین به تیار وي له خیره که نه انشاءالله ټول تیار وي له خیره که موږ او تاسو به د اسلام لپاره قرباني ورکوو ګوره ډېره ورته نرمي وکړه ډېره ورته خبره شپ کړي نوره خبره عام ده چا چې اسلام مقابله کوله د هغه سر د کټ کولو ده ولې څه خبر ده خلک ډمتوب کوي څوک ګډېږي څوک زناګانې کوي څوک نټ ګوري څوک بېدیني کوي چا چیشي او چیشي ورکوي چا څوک مقابله نه کوي د موږ مقابلې ته راځي ورته ته ورته چې موږ مقابلې ته راوځي نو موږ هم د نبي علیه السلام کامل امتیان یو ته چې پوډرو لپاره دومره قرباني ورکوې د چرس لپاره قرباني ورکوې د نصوار لپاره قرباني ورکوې موږ ورته جهاد لپاره قرباني ورکوو ختمه خبر ته خپل نصوار نه پرېږدې پوډر نه پرېږدې چرس نه پرېږدې نټ نه پرېږدې بېدیني نه پرېږدې او موږ ته لګیا موږ ته دا خبرې کوې چې ولا ګزاره کوه حالات داسې دي دا بسې ته څنګه بسې حالات نور به څه شی دي خو موږ تور لیست کې ولیکي تور لیست ته تیار یو امریکا به اټم راخطا کړي ورته تیار یو څوک به شهیدان کړي شهادت ہے مقصود و مطلوب بس شل وار مې ورته دا خبره ور چې بس موږ مقصد شهادت ده شهادت موږ غواړو بس ختمه خبر تا سره ټوکې شروع کړي دي ورته بېدیني نه منو هغه ښځې په دې کوڅو کې نه منو چې دا چا د شنه چادري به ټولې ښځې اغوندي شنه چادري به ورته اغوندي او ټول ځوانان به جهاد ته تیارېږي نټ به بندو له خیره غنم چې ګر کوو له خیره حد به پې جاري کوو لاس به تر کټ کوو ځاني ښځه شیخ صاحب هیبت الله ګونی بیان شیخ هیبت الله بیان راغلی ویې اورئ شیخ صاحب دا وایي چې موږ به له خیرنده کې چې کومې ښځې یا سړي زنا وکړه شاده شده دا به راجم کوو دا به په تیږو باندې ولو ته به ډېرې چغې ووایې ورته امریکا چې بشر حقوق ده او د ښځو حقوق دي ورته دا ورته موږ ته انتن نه راکړي زموږ لپاره د ښځې حقوق هغه دي چې قرآن بیان کړي زموږ لپاره د خلکو حقوق هغه دي چې قرآن بیان کړي چې قرآن یې بیان کړي حقوق در سره نه منو نو عزتمندو تیار به شو موږ او تاسو قربانۍ ته چې ته به تیار سو قربانۍ ته او قرباني دا ده چې موږ او تاسو دین صحیح زده کړو او د خپل ملت ښایسته خدمت وکړو او خپل ملت سره یې خپل ملت را یې
د نبی سره امت ریخ کو چې اوس یې زموږ ځوانانو سپین ګیرو پیغلو مالدارو ریخ چې خدای ته وګورئ دا مالداري به دي دا مال او دولت به الله جهنم کې سکروټ کې به سټ کې به الله درواچي دا مال چې تا ساتلی ده او دا بلډینګونه ته جوړه په دې به ته څه شی وکړې هر شی درنه پاتې دی غافله نادانه هر شی درنه پاتې دي آخرت ته تیاری وکړه جهاد وکړه بلا ولی ټول بچیان دې په دنیا کې لګولي لمسیان دې په دنیا کې لګولي څنګه پیسې راوړه چې پیسو کې ترخه پي جهاد ته باز وسو جهاد ته ولېږه تبلیغ ته ولېږه ولا موږ په تراوه کې ختم وکړو تراوه کې ختم ماشومان هم کېنن سبا تراوه کې ختم شي درته ولا موږ عاش ته لاړو عاش ته خو ته نه سبا غمزه ابو جهل هم 250 جوړه ابو جهل 100 جوړه کړ واچ دې په خبره کوله چې موږ تاسو چا نه ډاریږو هر څو خپل کار کوي که په انسانیت څوک را سره اوسېږي هغه زموږ سترګې دي هغه زموږ د سر پټګی ده هغه زموږ مشر ده خو چا چې زبردستي او زور کوله ورته راځه چې حوصي ته درسره لاړ سم راځه ته قومندانۍ ته درسره ځم ختمه خبر ورته په حکومت معلومه هم ګز او میدان او کاملي میدان ته راځم راځه ورته ختمه خبر څه خبر ده بچی دنه لګي بيخي هم لګي ورګه دا بچی موږ ته د بچی خدمت کوو ته بچی باندې دا نور مولان د غولې خبري ترخان در نخلي پیسم در نخلي داخلم در نخلي او بچی سبق هم نه زده راولې غدل ته راولې چې خسته قاری ونه جوړ کو عالم ونه جوړ کو حافظ ونه جوړ کو او همیشه په خپل باندې دغه الفاظ چې سبیلنا سبیلنا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفروه انه هو الغفور الرحيم